سلام، سهار مو په خیر. د نن سهار د 7 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. ولسي جرګې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتي څو د بهرنیو چارو وزارت او ارګ ترمنځ لانجو ته د پای ټکی کیږدي. په دې خبرپاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې له یوې خوا د امریکا، پاکستان او طالبانو ترمنځ پټې خبرې پیل شوي، نو د ارګ او سپیډار ترمنځ لانجې له ملي ګټو سره په ټکر کې او د اندېښنې وړ دي او باید له دې کاره ډډه وشي. د افغانستان د متشبثه میرمنو د جوړونې تر نامه لاندې دریم نندارتون په هرات ښار کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همکارۍ په هرات کې پرانیستل شوی، د یاد ولایت د میرمنو د تولیدي توکو 40 غرفې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر متشبثه میرمنې د خپلو تولیدي توکو لپاره له حکومته د بازار موندنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. هر کال د هیواد 70 سلنه انار په کندهار کې تولیدیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وايي په روان کال کې څه باندې 250 زره ټنه انار په هیواد کې تولید شوي چې له دې ډلې 170 زره ټنه یې یوازې په کندهار کې تولید شوي دي. د دوی په وینا دا شمېره د تیر کال پرتله له 25 تر 10 سلنې زیاتوالی ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وايي د دوی موندنې د دې ښودنه کوي چې د تېرې د شپږمې په ټاکنو کې نږدې 2 میلیونه کسانو ګډون کړی دی. یاد بنسټ د پایلو د بسته‌بندۍ په بهیر کې د درغلیو په اړه اندېښنه څرګندوي او د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه غواړي څو د ښځینه او نارینهو په تفکیک سره د رایې ورکوونکو شمیر اعلان کړي. او پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه او د ولسي جرګې غړي وایي د کمیشنرانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ ترمنځ د اندونو اختلافات به د دې لامل شي څو کمیسیون ونه توانیږي په رانه ډول خپلو عملیاتي چارو ته رسیدنه وکړي. د دوی په وینا که د اختلافات حل نشي د ټاکنو د پایلو اعلان به هم ستونزمن وي. له دې سره چې په پام کې د تر راتلونکو 10 ورځو پورې د ولسمشر ټاکنو پایله اعلان شي، خو لیدل کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمشنر محمد عبدالله او د دارالانشا رئیس ترمنځ مخالفتونه پیل شوي دي. د دې کمیسیون رئیس وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به په ټاکلي وخت اعلان شي، خو محمد عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي دي چې د ابتدایي پایلو اعلان د تلې په 20مه نیټه نشوي دي. دې ته متحد یاستو چې په 20م د میزان او د تلې زمونږ ابتدایي نتایج اعلان. خو اوس پر ټاکنو ځینې څارونکي ادارې او د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د کمشنرانو او د ټاکنو کمیسیون د رئیس ترمنځ د اندونو مخالفت به د ولسمشر ټاکنو د پایلو پر اعلام منفی اغیز وکړي. یک بار بشینن وضعیت تحلیل بکنن، همچون حالت که با وجود میاد روش فکر بکنن که چقدر وقت میگیره، منابع را نیرو را بهشون آماده داشته باشن تا که باز کنم سختگی به وجود نبیاد و اگر ما با تاخیر میریم ولی تاخیر بسیار طولانی مدت نباشه. معلوماتی که میتن به مردم با دیدگاه خود شریک میسازن باید مشترک از آدرس کمیسیون باشه، به خاطر از اینکه این دیدگاه های شخصی باعث نگرانی مردم هم میشه، باعث نگرانی کاندیدای محترمی که در ریاست جمهوری البته کاندید کرده بودن و آرای قابل ملاحظه دارن، باعث نگرانی از عوام میشه. بلخو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینې نور کمشنران وایي چې یوازې په ځینو مواردو کې د اندونو مخالفت شته دی، خو دغه کار به د دې لامل نشي چې ننګونه رامنځته کړي. بعضی مشکلات و بعضی گپاه واقع میشه، ولی کمیسیون تعهد به می داره که هر 7 نفر اعضای کمیسیون کار با صداقت با اخلاص بکنه و ما بتانیم نتیجه را به وقت معین خود اعلان بکنیم. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس او کمشنر محمد عبدالله ترمنځ د ګمارنې پر سر مخالفتونو شتون درلود. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.